که په دښته که په غر یو سوله غواړو. که په دښته که په غر یو سوله غواړو. مننه خوشحاله اوسه شیدا صاحب وایي که په دښته که په غر یو سوله غواړو، که عوام یو که عسکر یو سوله غواړو. او خپل وطن مو د جګړې د لاسه پرېښی، خپل وطن مو د جګړې د لاسه پرېښی، بل وطن کې مسافر یو سوله غواړو. ډېره زیاته مننه شیدا صاحب وایي خپل وطن مو د جګړې د لاسه پرېښی، بل وطن کې مسافر یو سوله غواړو. هغه څوک چې د وطن ګډوډي غواړي، هغه څوک چې د وطن ګډوډي غواړي، هغې چا نه مرور یو سوله غواړو. او د پښتون ولس همدغه یو ارمان دی. څنګه؟ د پښتون ولس همدغه یو ارمان دی، د کابل که د خیبر یو سوله غواړو. ډېر لوړ دی، ډېر عالي دی. بیا وایه. مننه خوشحاله اوسه شیدا صاحب وایي د پښتون ولس همدغه یو ارمان دی، د کابل که د خیبر یو سوله غواړو. د وطن په آبادۍ خوشحاله کیږو، د وطن په آبادۍ خوشحاله کیږو، د غني بابا نفر یو سوله غواړو. ډېر عالي دی. بیا وایه. دا بیا مننه خوشحاله اوسه شیدا صاحب وایي د وطن په آبادۍ خوشحاله کیږو، د غني بابا نفر یو سوله غواړو. او دا مو هیله دا هم دعا غوښتې له خدایه، دا مو هیله دا هم دعا غوښتې له خدایه که هر څومره در په در یو سوله غواړو. شاهین جانه افغانان کمزوري نه یو، شاهین جانه افغانان کمزوري نه یو، په مثال لکه د لمر یو سوله غواړو. او شعر چې په یو وړه مرمۍ انسان لګېږي کور پې وران شي. څنګه؟ په یو وړه مرمۍ انسان لګېږي کور پې وران شي، په جنګ جګړو کې غریبان لګېږي کور پې وران شي. او دلته جګړه شروع د سکول کې ماشومان ایسار دي، دلته جګړه شروع د سکول کې ماشومان ایسار دي، په پورې کلي کې هوان لګېږي کور پې وران شي. او د ظلم حد او نور زیاتیا د دې نه څه کېدی شي، د ظلم حد او نور زیاتیا د دې نه څه کېدی شي. د دې خوار ملک مسلمانان لګېږي کور پې وران شي. او ډېرې مودې نه موږ په تمه یو د سولې ژوند ته، ډېرې مودې نه موږ په تمه یو د سولې ژوند ته، ډېرې مودې نه افغانان لګېږي کور پې وران شي. او ته مې لږ پوه کړه صحیح لاره راته څوک وښایي، ته مې لږ پوه کړه صحیح لاره راته څوک وښایي. دلته په ډزو ملایان لګېږي کور پې وران شي. او خدایه د ظلم بدبینیو دا کیسې ختمې کړه. څنګه؟ خدایه د ظلم بدبینیو دا کیسې ختمې کړه، که مو په کلي کې مشران لګېږي کور پې وران شي. او مړه شاهین نظري ځان ساته په دې دور کې. څنګه؟ مړه شاهین نظري ځان ساته په دې دور کې، ډېر پکې ستا غوندې ځوانان لګېږي کور پې وران شي. مننه خوشحاله اوسه شیدا صاحب وایي مړه شاهین نظري ځان ساته په دې دور کې، ډېر پکې ستا غوندې ځوانان لګېږي کور پې وران شي. ډېر بل چې وایي که تور املوک تورې ګورګورې وي خو زیاتې دي وي، که تور املوک تورې ګورګورې وي خو زیاتې دي وي، یا د سپین غره لوړې نخترې وي خو زیاتې دي وي. او خامخا یم خوشحال د جنکو په زده کړه، او خامخا یم خوشحال د جنکو په زده کړه، که څوک معلمې څوک ډاکټرې وي خو زیاتې دي. او که د دې خلکو اتفاق و ملاتړ یې وکړه، که د دې خلکو اتفاق و ملاتړ یې وکړ چې ترېنه جوړې لویې لښکرې وي خو زیاتې دي وي. وطن خو څه کې دا نړۍ به پرې ودانه وي تل، وطن خو څه کې دا نړۍ به پرې ودانه وي تل، چې د غني غوندې ککرې وي خو زیاتې دي وي. او چې امنیت وي خوشحالي وي په سرو مو ګرځي، چې امنیت وي خوشحالي وي په سرو مو ګرځي، چې د دې ملک سولې کوترې وي خو زیاتې دي وي. او عجیبه خوند لري زه اورمه په مینه مینه، عجیبه خوند لري زه اورمه په مینه مینه، چې د شاهین د خولې خبرې وي خو زیاتې دي وي. مننه شیدا صاحب وایي عجیبه خوند لري زه اورمه په مینه مینه، چې د شاهین د خولې خبرې وي خو زیاتې دي وي. اخرنی غزل دی وایي دلته د دروغ او رښتیا پته ونه لګېده، دلته د دروغ او رښتیا پته ونه لګېده، تورتم خو څه کې د رڼا پته ونه لګېده. او څه مودې وشوې چې وطن کې ګډوډي جوړه ده، څه مودې وشوې چې وطن کې ګډوډي جوړه ده، څه مودې وشوې د باچا پته ونه لګېده. او د مظلومانو په سرونو یې چې لوبې وکړې، د مظلومانو په سرونو یې چې لوبې وکړې، د قاتلانو د سزا پته ونه لګېده. او مننه خوشحاله اوسې وایي د مظلومانو په سرونو یې چې لوبې وکړې، د قاتلانو د سزا پته ونه لګېده. او په هغه لار چې مې یو چا ته انتظار کولو،
څنګه په هغه لار چې مې یو چاته انتظار کولو په هغه لاره د هیڅ چا پته ونه لګېده ډېر خوب او هغوی لګیا دي مؤمنان سره په جنګ اچوي هغوی لګیا دي مؤمنان سره په جنګ اچوي ای لا تر اوسه تا ته دا پته ونه لګېده او کلونه وشو انتظار کوم شاهین نظري کلونه وشو انتظار کوم شاهین نظري کلونه وشو مړه ستا پته ونه لګېده ډېر عالي دی ډېر خوب دی ملګرو شاهین نظري نه ډېره مننه له تاسو هم مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته زموږ خپرونه مو کته په پاک الله مو سپارو په مخه